په مکه لرګي زه ټولولې شم مور کې لرګي هټوله دا پلاسټیکونه صاحب داسې کوو کنه دا 1 2 3 4 الله دې جنت نصیب الله مې جنت نصیب کړه دا سونه خسته خواږه دعا ده مور کې ما کور چې ولې دي کنه خدا دې سیګالته اسپیټه خدا دې سیګالته زمون کور کوم ولې د خدای راستي کل د سپي وته نه خدا دې سیګالته السلام علیکم ورحمت الله ژمی خو را روان دی تاسو ته ټول معلومات دی که نه نو ژمی کې الحمد موږ بیا غواړو چې خپلو دوستانو عزیزانو ته خپلو هیوادوالو ته موږ مرستې ورسو څو ولایتونو کې تقریبا لرې لرې ولایتونو ته په همدې نږدې کابل کې څه حال دی راځئ دا ګوره عمومي سړک دی ښه هغه عمومي سړک دی دلته درته یو کور ښیم او بنګله درته ښیم چې دیوالونه به یې تر ټولو لوړ لوړ دي په کابل کې دا بنګله دی دا د هغه بنګلې دیوالونه دي او دغه هغه تعمیر دی او دغه دواړه چې ناست دي بس دا د دې تعمیر خاوندان دي زه یې خو خپل نه دی خو خالي سرپناه یې برابره کړې دې خوا راشي دی چې په دې ژمي کې څه که لږه ستړی مه شې جوړ په خیر السلام علیکم جوړ په خیر ما ته راکې ما ته راکې ما ته راکې په صحیح خبرې کوې ښه دته ووایې دا درته ورکې همو دیږه نه واخله ځه نو دا دومره وږی دی چې ما ته هم نه راکړې عجیز سړی مه شي دلته ګورې بوټان هغه وګوره اوسه پورې د بوټان نشته بس رب دې اسانه کړي راشي تاسو ته زه یو شی ښیم که نه دغه تاسو څه کوئ سوځوئ یې دا سوځوئ په زوره خبرې وکړه دا کوم ځای نه را جمع کوئ ډیران نه جمع کوي دا بیا سوځوئ سهار وخته پسې وځئ الله څوک تاسو کې ټولو کې څوک ډېر تکړه دی چې هغه یې جمع کړي زیات جمع کوي ما غټ اولو مې دا هم اوس تلې د کباړ ټوله ښه هغه اوس تلې د کباړ ټوله نو دا د دې ژمي لپاره د واورو کې فقط د بخارۍ د سون توکي دي او د دې کوټه درته وښیم راشه دې خوا ته راشه دا د دې ژمي لپاره د دې هغه ده خونه ده چې دی په ژمي کې دغه ماشومان دی ځانونه ګرم کړي دغه بابا او هغه مورکۍ به راولي دلته به کینو سره خبرې به وکړو صحیح ده حاجي صاحب څنګه شکر ده صاحب ښه دعا دی الله دې کامیاب لره عزتمند شې الله دې من خو ته جونګړې ته راغلی یو ګیلاس چای هم نه راوړې نه ست کې الله دې کامیاب لره تاسو مالې چای کوم دی یو ګیلاس چای خو راوړه چا به راوړو نه نو تا کور ته راغلی ته یو ګیلاس چای خو راوړه میلمنو ته تا نوم چی دی دا زما مسیحان دي صاحب مسیحان دي تا نوم څه دی دا زما ټول مسیحان شفیق الله تا دا ټول او تا دا زما مسیحان دي نغمه هو دغه دی او تا محمد الله او تا عاشق الله تاسو ټول کباړ جمع کوئ دا پلاستیکو دا شیان جمع کوئ چې ژمي لپاره د وورو کې بیا څنګه کې واورو کې واوره کې الله مالی دا ملسي سودوو ګرمان ټولوو سودوو ښه ګورې زه یو خبر درته وکړم دوستانو ښه دغسې حالت ډېر سخت دی رب دې اسانه کړي خیر نه ټوقې کوم چای نه څښم خیر اوس دا اوس هغې ته په شي جوبه کې ولاړ شي چای ورته راوړه نه څښم حاجي صاحب ګپ مې در سره لګه راوړم خیر اوسې دا چې خپله نو دغسې که موږ تاسو سوچ وکړو په خدای بعضې کورونو ته لاړ شي که نه ترکۍ بخارۍ ځان ته هغه نور ځان ته نو لږ سخت دی واقعا سخت دی یو بیا په واورو کې دا کورونه څاسي دلته دا ماشومان اوسه پورې چپلقې بوټان نه درلودل نو غواړو د دغسې فامیلونو سره موږ مرسته وکړو سږ کال ژمي کې بیا هم هغه هرات کې چې کورونه جوړو تورخم کې انشاءالله کورونه جوړو هغه به یو طرف ته کړو هغه به لګیا وي ګوره فاذا عزمت فتوکل علی الله موږ سږ کال ژمي کې نه غوښتل چې خوراکي مواد دې خلکو ته ورکړو خو دومره زنګونه د دې خلکو دومره زنګونه دومره میسیجونه په خدای دې ته راوادار شو چې دا خبرې تاسو سره شریک وکړو چې راځئ بیا دې خلکو ته یو څه ورکړو ځکه ژمي کې دلته کار وي نه که کار وي د خلک کار کوي دا ماشومان کباړ توړي روړي خرڅوي هغه باندې دې ژوند تېروي نو موضوع داسې ده چې دې خلکو ته باید د دې لاسنیوی باید وکړو او دې خلکو ته یو څه وکړو زه فی الحال لپاره حاجي صاحب پلاستیک خو شته زغال خو سوځی ده باندې به اوړه واخلې
چای به م واخلې بوره به م واخلې ولله لرګي هپه مه کېږه لرګي زه ټولولی شم مورکۍ لرګي خو ټولی ورکوې دا پلاسټیکونه صاحب داسې کوو که نه پیسې ورکړه دا 1 2 3 4 5 په دغه دی الله دې جنت نصیب الله مې جنت نصیب کړه دا څونه ښایسته خواږه دعا ده مورکۍ الله دې کامیاب لره دا واخله مور تا دې درکړه دته نه تی واخله دته بیا لګي لګي ورکه خو دا ته واخله دته مو ورکوه کور کې خو وزیر ته یې ګاله دا وزیر دی که ته دا مولوي صاحب دی ښه دا ګوره وایي دا ولي دی که نه ځینو خویندو ته وایم چې تاسو ګوره د دې د سپین سر او د سپین ګیر نه سره رقم احترام یو بل ته لري که نه جنګ جګړې مه کوئ پوه شئ په مینه او محبت سره ژوند تېر کړئ دا واخله زه ته یې ورکړه بیا ورته الله دې کامیاب زیاتمان شي بس ټولو ته د مرسته کوونکو ته د الله 15000 افغانۍ دی په دې اوړه کېږي غوړي کېږي چای کېږي ها دوستانو که تاسو هم غواړئ ما خو دې ته 15000 ورکړه که نه لس کم 2000 روپۍ تقریبا $100 معادل کېږي که نه موږ به راځو موږ به بیا مرسته کوو مرستندویو ادارو باندې غږ کوم خصوصا په بهرني موسساتو باندې چې دلته د خیر په نام باندې فعالیتونه کوي راځئ د دغه خلکو په نظر کې ونیسئ د خلکو ژوند ما کور چې ولیدې که نه خدا راسیږه هلته سپي وتړي خدا راسیږه زموږ کور کم ولیدی خدای راستي کله د سپی وتړی نه خدا راسیږه سپي وتړي ما کرا باندې پراتی هلته هم کې کرا باندې الله به اسانه کړي دا ژوند مورکۍ دا لنډ ژوند دی او دا تېرېږي که نه دې نام شکر وباسو چې قیامت راشي قیامت الله دې موږ تاسو ټول جنت ته بوځي او خدای دې زموږ ستاسو په دې وطن او په دې هېوادوالو رحم وکړي دا واړه ماشومان دي په خدای زه خپل ماشوم په دغه حالات کې نشم لیدی تاسو هم پهلوچه اوسه پورې بوټ نشته جرابه نشته کورتۍ نشته هغه ته ماشوم جامو ته ته لږ وګورئ هغه ماشوم جامو ته سخته یې که نه ډېره سخته یې نو راځئ په دې ژمي کې انشاءالله دی ته بوټ هم واخلو کورتۍ هم واخلو جامپر یو پیکیج موږ ورته تقریبا 6,900 افغانۍ تا کړی دی چې معادل د $100 کېږي ځکه وایم چې زموږ دوستان ته اسانه وي فیسبوک کې چې کوم ډونیشن بټن د په هغه هم کوئ سي کلیک کې خپله مرسته راواستئ تاسو کوئ سي چې په واتساپ نمبر باندې هم مستقیما اړیکه ونیسئ او زموږ آنلاین اکاونټ ته هم کوئ سي موږ به انشاءالله سږ کال بیا تر 10,000 کسانو خوراکي مواد په دې ژمي کې توزیع کوو دا مو هدف دی ټارګټ مو دی په دې ټارګټ کې د دې ټارګټ لاسته راوړلو لپاره تاسو ضروري الله مو خوشحال لره د دې خلکو دعاګانې به انشاءالله چې سره آرام به خوب هم کوي کار روزګار کې برکت مورکۍ ووایي چې موږ سره حق الله تاسو جنت درکړي نو مورکۍ ډېره مننه الله دې خیر ما ته په شی زده ده خو اوس مې له یاده وتې الله دې جنت نصیب السلام علیکم